اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې مینوالو ته سلامونه او د مشرانو دلته ایثار کوم راتلو چې یاره یو څو شیونه راته ووایه نو مشران دې خفه کوئ نه یو څو شعرونه به ورته ووایو. دا ګناه اخر څه ده؟ دا ګناه اخر څه ده؟ دا په څه خبره مري دي؟ دا ګناه اخر څه ده؟ دا په څه خبره مري دي؟ مړه بس کوي لږې پرېږدئ دا سکون ژوند چې لږ تېر کړي. دا هم انسانان دي په دې ځمکه پیدا دي. باجوړ دی په سرو وینو هم تیرای د نیولې باجوړ دی په سرو وینو هم تیرای د نیولې مونږ خبره کولی نه شو خپل وطن را باندې هور دی د خپل کوره وتی نه شو. دا په څه باندې په ازاد دا سکون به کله وینو؟ دا زمونږ لوی ارمان دی چې میلې مو بیا چالو شي هر طرف ته رنګینی شي هر یو ښار مو چې په امن هره لاره د ګلونو مسافر مو کور ته راشي خپل وطن کې په روزګار شي مسافر مو کور ته راشي خپل وطن کې په روزګار شي. زه صرف په تمه تمه چې به راشي امن امن. دا ځینې داسې وایي وي دا ښه ده چې دا مړ شو. دا ځینې داسې وایي وي دا ښه ده چې دا مړ شو. ته د دې نه څه خبرې چې ځوانان شهیدان شول ډېرې خویندې شولې کونډې ډېر بچي یتیمانان شول. دې غم نه خبر یې ته خو هسې بس لګیا یې انسانیت ځان کې پیدا کړه. ظلم چې ته وینې نو په زور یې که ته ختم که د زور طاقت دې نه وي نو قلم باندې ستایا او که دا وي درته ګرانه نو په زړه کې ترې نفرت کا. بس په ظلم خفه کېږه ای هسې په سوچ دې ښه کا. نن په ما سبا پتا ده نن په ما سبا پتا ده.